زه افغان یم، زه نه غواړم د پاکستان 5مه صوبه اوسم، ته باید وګټې پښتونخوا دی. اما که ته وایې چې نه زه پښتونخوا نه ګټم بلکې افغانان دی راشي ماته دی وګټي، بیا زمونږ جنګ په پښتنو د پښتونخوا نه دی، د مونږ د پاکستان سره جګړه په خاوره ده. زه د خاورې دی یم، هغه خاوره چې ته باید د پښتون په توګه وګټې په پښتونخوا کې، ځکه ته ناست یې، ته د دې خاورې حاصل خورې. که یې ته نه ګټې بیا چې کومه ورځ زه ګټم بیا تا په دې خاوره کې نه پرېږدم. as simple as that. او په همدې شکل که تیر تاریخ ته مونږ لاړ شو، که تاسو وایئ چې په خاوره کې که تاسو وایئ چې په خاوره کې اوسېد یو دقیقه تا خبره صحیح ده، خو داسې نه کېږي. ګوره دا خو نامعقوله خبرې دي. مثلا ته زه به ستا خبره دا ومنم چې مثلا تا که چېرته پښتونخوا ونیوله ته ګل خانان به شړې هغه ځای نه. صحیح دی، دا نه کېږي، دا ناممکنه خبره ده که نه، چې یو ماحول یو ځای چې ته ونیسې ته د هغې ځای خلک ټول اوباسې وشړې، داسې نه کېږي. باید په حقایق یو دقیقه جان، زما غوښتل ته همدې ته راولم. پام دې دی چې تا ویلې چې ته نشي کوی بیا د دې خاورې نه ګلخانان وشړې. ولې نشم کوی؟ چون ګلخانان په دې خاوره کې اوسیږي، اصلي حاکمیت دوی لري، زه نه. پس ته ماته په کوم منطق بیا وایې چې په کابل کې مونږ دا ګلخانان د دوی په کورونو کې د دوی د ښځو سره په پاکستان خرڅ کړه، پرته د دې چې دوی په مقابل کې کوم جنګ وکړي یا عکس العمل وښایي. دوم غلي وه، پنجاب هم خوشحاله او مونږ هم خوشحاله. که چیرته فرض کوو مونږ دوی خرڅ کړي وای او دوی په دې خرڅلاو خوشحاله نه وای، د پاکستان پلار هم دوی نشو خپله صوبه کوی. پس کله چې ته ماته وایې چې کابل کې تاسو د ما نیا نیکه او زما خاوره خرڅه کړه، خو ته پرې خوشحاله وې، پس اصلي بې غیرته څوک شو؟ که چیرته زما ورور دومره بې غیرته یي چې زه د ښځې سره په بابوجي خرڅوم او دا راځي او ماته پکې ګټه زه یې خرڅوم، نو کوم بې غیرته انسان دا مني چې هغه دې د ښځې د لور د اولاد د کور د مال د ځمکې سره په بل چا باندې خرڅ شي او عکس العمل دې ونه ښایي. کله هم چې زه وایم چې تاسو وایئ چې کابل نه مونږ مشرانو خرڅ کړي یو، دې ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه تاسو د دې ادعا په کولو سره 4 شیان د ځان نه اخلئ. تاسو وایئ چې مونږ خپله خاوره ونه شوه ساتلی، مونږ خپله ښځه ونه شوه ساتلی، مونږ خپل کور ونه شو ساتلی او مونږ خپل هویت ونه شو ساتلی. سبا ته دې زه تاته یو مثال در کوم، دغه نن د امیر المؤمنین د امارت راپورته شي، غیرت دې وکړي، خوږیاڼي دې په پاکستان خرڅه کړي او بیا د پاکستان نر شي را دې شي خوږیاڼي دې ونیسي. خوږیاڼیوال به د امیر المؤمنین خوله هم وروشکوي، د پنجابي خوله به هم وروشکوي، ځکه مونږ خوږیاڼي د افغانیانو په توګه پیژنو، د پښتنو په توګه پیژنو او د افغانستان د برخې په توګه پیژنو. یو حکومت نشي کولی خوږیاڼي زما خاوره خرڅه کړي. دا څه ورسیږي چې یو حکومت راپورته شي خوږیاڼي زما او زما د ښځې سره په پاکستان خرڅه کړي. اوس خبره بل د غیر منطقي تاریخ دی. تاسو دا هر څه چې وکئ دا منطقي کوی نه شئ. ډاکټر صاحب ګوره هخوا ته چې دي اوس امکانات شته، پوښلې داسې نه، مثلا ګوره بیا مو وایئ چې تاسو مونږ خرڅ کړي یو، بیا راشه هغه تاریخ ته چې زه یې بیانوم. ډاکټر صاحب ګوره که چېرته ته بعضې ځایو ته ګوره کمال خان هغه ته یا مثلا د پکتیا او د خوست خلک نه دي دغلته چې اوسېږي، ته دغه له زیاترو ځای ته چې لاړ شي که نه، چې ته یې وګورې زیاتره د دې په ځای چې افغانستان د حکومت سره دا ځایونه یي که نه، دا دوی ډېر خوشحاله دي چې پاکستان د حکومت حاکمیت لاندې ژوند وکړي. پوه شلې؟ ولې؟ ځکه چې هخوا ته امکانات شته. ګوره جان، ګوره صاحب، اوس ما ته هم نظره شو، وطن کې امکانات نه لرو. یو دقیقه جان، اوس ما ته هم نظره شو، اوس د تا سره هم نظره یم. فرض کوو په کونړ کې 5 ولسوالۍ راپورته کیږي او وایي چې په افغانستان کې جنگ دی، جګړه ده، مشکلات دي، مونږ ځان اړوو پاکستان طرف ته، مونږ پاکستاني کیږو. اوس دا 5 هغه ولسوالۍ دي چې د بهتره شرایطو دپاره خپله خاوره خرڅوي، خپله ښځه خرڅوي، خپل ځان خرڅوي. په چی خرڅوي؟ په پنجابي خرڅوي. سو سبا ته 100 کاله وروسته بیا هغه 5 ولسوالۍ مونږ ته نشي ویلی چې ولا مونږ خو ځان خپله خرڅ نه کړو، مونږ امیر المؤمنین خرڅ کړو.
سو زه تاسو ته وایم چې پاچا خان هغه انسان و چې پښتونخوا یې د پنجابیو ښځو د خاطره په پنجاب خرڅه کړه، مونږ تاسو نه یې خرڅ کړي. اوس هم چې تاسو بې غیرتي کوئ او پښتونخوا نه آزادوئ د برق او بجلۍ د خاطره، سو ته نشئ کوئ خپله بې غیرتي راواخلئ په مای راوتپئ. زما ستا ارګومنټس نشته، ما ته هم نظره یو. زه فقط دا وایم چې د پښتونخوا د خلکو بې غیرتي باید الله دې عزت درکړي چې ماته دې وخت راکړه او زما دا هیله ده چې تاسو چې دا نور هم ډېر ښه خبرونه د دې په باره کې جوړ کړي. یعنې مثلا ته د افغانستان دولت چې ده دې ته تشویق کړه چې مثلا هغوی ته بعضې خلک چې هغه وطن پرسته که نه پښتانه دي چې هغه خواته دي که دې خواته دي هر خواته چې که نه چې هغوی ته چې ده سهولتونه ورته برابر کړي ډاکټر صاحب چې وکولی شي مثلا هغې خپله چې ده ښه په هغه سره چې ده مبارزه وکړي. بعضې داسې دي چې وطن پرسته خلک شپې مثلا یو شپې چې یو غږ وکړي ډاکټر صاحب سبا یې ورته ګوره چې یا مړی ورته پیدا شي یا مثلا یا کوم ځای ته زندان ته یې وړي مثلا که نه دغې نه خلک ډېر ځورېږي او دا د اویا اتیا کاله کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب موږ ته موقع راکړه او الله مو عزت درکړي او بس الله دې اجر درکړي. مشره ښکلی بحث مو در سره لره او خدای دې تا ته خیر درکړي، ځکه زه غواړم دغه کوم تاریخ چې د ګلخانیزم د یوې سترې پروژې په اساس جوړ شوی چې افغانستان دا خاوره خرڅ کړې وه، زه غواړم بالاخره ایسته ایسته خلک په دې پوه شي چې دا تر ټولو مسخره ټوکه وه چې د پښتنو سره شوي. او جالبه دا ده چې پښتانه پرته د دې چې په اړه یې فکر وکړي په دې باور کړی دا یو تخیلي داستان دی او موږ داسې یو تخیلي داستان ته نشو تسلیمېدی. جناب مسیحا صاحب ستړی مه شئ، الله دې راول. سلامونه او نیکې هیلې ډاکټر صاحب تاسې ته او ستاسې ټولو اورېدونکو ته مننه چې زه مو راپورته کړم. د ده پر پروفایل باندې ما یو عکس ولید د نیلسن منډیلا. دی فکر کوي چې هغه یو د عدم تشدد نظریاتي و. اصلا دا د دوی یو غلط فکر دی زما په نظر باندې او دوی باید د نیلسن منډیلا په اړه باندې ډېری معلومات وکړي. هغه یو جنګیالی سړی و، هغه جنګېدلی دی د هغه وخت جنوبي افریقا د حکومت سره. هغه حکومتي ځایونه په بمونو باندې مثال پورته کړي دي، له منځه یې وړي دي حکومتي وګړي یې له منځه وړي دي نظامیان، او داسې هغو ځایونو ته تللی دی چې هلته پابندي وه. هلته صرف سپین پوستي هوټل د سپین پوستو رستورانتونو ته په زوره تللی دی، د هغو د ټرین ته په زوره ختلی دی. په جنوبي افریقا کې چې و په سپین پوستو ته جدا ټرینونه وه او تور پوستو ته به جدا وه. یو سپین پوستی چې به په لاره روانه تور پوستی د هغه په لاره کې د هغه سره څنګ پر څنګ نسو تللی یا یې مخ ته نسو درېدلی، باید د لارې څنګ ته درېدلی وای. دومره زیات ظلمونه و چې د هغه حسابل اوس دلته په دغه لایب کې په یو څو خبرو باندې زه نسم واضحه کولی یا پوره تشریحات یې نسم تاسو ټول ته کولی. نو نیلسن منډیلا د بغاوت ستوری و، هغه بغاوت شروع کوي. کم ځای کې چې به د سپینانو رستورانتونو هوټلونو هلته به په زوره تلئ، کم ځای کې چې به پر تور پوستو باندې پابندي وه، کم یا د کرکټ لوبه کېدله یا مثال کومو ګراونډونو کې دی به په زوره تلئ. کومې سینماګانې چې به سپین پوستو ته جوړې سوي هلته به هم دی په زوره تلئ فلم به یې کتئ د خپل ښځې سره. نو وروسته تر هغه جګړه شروع کړه، جګړې ته چې لاس واچوئ بیا یې دی ونیوئ. دېرش کاله بیا په بند کې بندي سو. نو بیا په بند کې د ده دغه ګوند چې و ټول په جنګ اخته سو د حکومت سره، د تشدد په نظریه باندې اخته سو او تر پایه ورسره وجنګېدل. دی هغه وخت د وخت بادشاه بیرته د زندانه راخلاص کړ چې کله دغه د ده هغه د ګوند نفر د بادشاه تر کوره ورسېدلي وه، نو دی یې راخلاص کړ. د یوه سوله ییزه پرېکړه یې ورسره وکړه. ده ته یې وویله چې یعنې باید د رای د لارې یا تاسې مثال حکومت ولې ترلاسه کړي یا باید موږ ته پاتې سي. نو د دوی دا غلط نظر دی چې نیلسن منډیلا چې دی د عدم تشدد په نظریه باندې ازادي اخیستې وه. دوی باید پوه سي هغه د تشدد په نظریه باندې ازادي اخیستې وه. همداسې د ګاندي په وخت کې هم د تشدد نظریاتیان موجود وه. چندری شیخر آزاد راواخله، داسې څو نور و چې اوس دلته د هندیانو نومونه یو څه سخت دي ډاکټر صاحب چې هغه زه دلته ذکر کړم. هغه جنګېدله، انګریزان ته یې ماتې ورکړې وه. دغه و چې هغه انګریزان په اخره سلګۍ کې وه، ځکه وطن یې مجبوره وه چې ګاندي ته باید وسپاري. نو دا د هغو د قربانیو په برکت باندې چې دی ګاندي ته دا وطن وسپارل سو. دوی فکر کوي چې دا د خان پاچا خان دا د عدم تشدد نظریه چې ده دا به موږ ته کومه لاسته راوړنه راوړي، کومه ګټه به راورسوي.
سل کاله تیر سول، تقریبا 80 کاله د پاکستان وسول، کومه ګټه تاسو ته رسولې ده؟ یو ایډیالوژي چې تر 10 کاله وروسته تاسو ته کومه ګټه ونه رسي، هغه بس ده، هغه تاواني ده، هغه باید وغورځول شي. ډاکټر صاحب زما خپل په نظر باندې د دوی لپاره پکار دي چې په دا اوس وخت کې داسې ایډیالوژي ته لاس واچي، یا مثال داسې ایډیالوژي ترلاسه کړي، داسې ایډیالان را خپل کړي لکه تاسې ډاکټر صاحب، داسې خلک خپل لیډران وټاکي چې هغه د دوی داسې سرداران چې هغه د دوی هغه بدله اخیستلی شي. یو څوک راځي ستا د قوم یو وګړی وژني، ته قاتل نسې قصاصولی، قاتل نسې ترې غوښتلی د پاکستانیان څخه. په د 80 کاله یې ستا تر 1 میلیون زیات پښتانه یې هم یې درته ترور کړه، هم یې ورک کړه، هم یې یوړل. د هغوی ګردې پر چینایانو باندې خرڅوي، سترګې پر چینایانو باندې خرڅوي، د هغوی زړونه چاینا ته استوي، ستاسې ځوانانې پیغلې پر چینایانو باندې خرڅې کړې. تاسې خپل اوس هغه خبرې را باندې کوي چې زه کول نه غواړم، تاسې خپل لوڼې نسي راګرځولی. نو خبره دا ده ډاکټر صاحب، اخره خبره وکړم چې احساساتي کېږم نه ورته. اخره خبره دا ورته کوم دوی ته چې دوی باید د تشدد لارې ته لاس واچي. د عدم تشدد په نظریه کې ازادي نسته، د عدم تشدد په نظریه کې چې خپلواکي نسته، او نه هم ازادي چې د عدم تشدد په نظریه باندې راځي، دا د وینو په ذریعه باندې راځي. ازادي چې د قربانۍ ته اړتیا لري، ازادي ګلخانیزم ته اړتیا نه لري، او نه هم ګلخانیزم کم کمال دی. ستاسې خبره ګلخانیزم کې همیشه سرټیټي ده، سرکوبي ده، غلامي ده، او د غلام سړي څخه هیڅ تمه نسته. غلام سړی چې دی همیشه به ټیټي، او تاریخ پر تاریخ به هم تور داغي، او نړۍ ته به هم تور داغي، کائنات ته به هم تور داغي. نو د دوی لپاره پکار دی چې راپورته سي د دغه 8 کروڑه دي، 1 لک د قرباني ورکي، آزاد پښتونستان به جوړ کړي. موږ تاسې به هم نه پرې ځورېږو. اوس که چیرې یوه خبره بله وکړم، ډاکټر صاحب یو وخت تاسې ته نظریه دوی ته وړاندې کړې وه، که چیرې افغانستان دی، افغانستان دی راسي موږ د آزاد کړي، که چیرې موږ تاسې حمله پرې وکړو، موږ تاسې هسې امریکایان د تروریستانو په لیست کې اچولي، وایي دا خلک تروریستان دي، روس هم اچولي، چاینا هم اچولي، هېڅوک هم په رسمیت نه پېژني. که چیرې موږ ورسو د دوی د ازادۍ لپاره کوشش کوو، بیرته غټ پاورونه غټ طاقتونه پر موږ حمله کوي. هر ملک چې همیشه مات شوی دی، د نن د خوا بغاوت شوی دی، د نن د خوا د راپورته چې بغاوت یې وکړي، موږ ورسره یو، په سر و مال ورسره یو. ازادي به ورته راکړو، که خپل ځان ته آزاد ملک جوړي، که زموږ سره یو ځای کېږي، د دوی خوښه ده. همدغه خبره. الله دې جل جلاله سلامت خیر وي. مسیحا ورور په مکمل شکل د تاریخي اړخ نه راغی او بیرته یې وویل چې ولې عدم تشدد نتیجه نه ورکوي، او بیا بیرته بدیله ورته ورکړه. ورور مې ستړی مشي، په خیر راغلی. چون تا کومنټ کړی، زه خدای دې نه کړي چې د پښتونخوا په خلاف اوسم. ولې فکر کوي چې د پښتونخوا په خلاف یم؟ مننه، څنګه خیر جوړ، ډېره مننه. مننه. دا مې کوېسچن ځکه دا یې وکړو چې ما خیر ستاسو لایو ته داسې زه ډېر نه یم ناست، خو هسې پرون داسې لږ غونډه کې بله ورځ ما ته ډېر یاد نه ده، هسې یو دغه راغلو خبرې، نو تاسو یو کس ته ویل، زه خیر لکه دا نه یم KPK والا. ګوره یو شی زه تا ته وایم ورور مې، دلته چې کله هم راجګېږي، موږ د 2 ورونو غوندې بنډار کوو، او په دې کې تشریفاتي بنډار نه وي. 2 ورونه یو بل سره ټوکې کوي، یو بل سره جنګ هم کوي، یو بل ته پیغور هم ورکوي، اما د 2 ورونو اصلي هدف دا چې حق ته ورسیږي. بس په پوره خلاص زړه باندې ته هر څه ویلی شي، ته ضرورت نه لري چې وایي چې زه دا خبره وکم که یې ونه کم، قطع مې نه کړي، څوک مایک را باندې ښکته نه کړي، څوک راته بدرد ونه وایي. مونږ که چېرته د زړه نه یو بل سره ونه غږېږو، د زړه خبرې یو بل سره ونه کړو، نتیجې ته نه رسېږو. هر څه دي چې زړه کې ورور مې ووایه. ښه مهرباني. صحیح. زما یو امپورټنټ کوېسچن دا دی چې زه خپله KPK یم، دا سوچ لرم چې لکه اوس افغانستان کې کرنټلی طالبان دي، او KPK کې هم دغه حساب دی، نه څه لیډر شته، نو هغه شان چې وګوري، نو دې به څه فیوچر به دې څه داسې نتیجه ریزلټ په د دوی سره وځي. زه فکر کوم دا ژوره پوښتنه ده لاله، دا ډېره ژوره او منطقي پوښتنه ده. زه دا وایم دننه د افغانستان سناریو بیله ده، اما چون ته د پښتونستان یې، د پښتونستان سناریو بیله ده. زه د پښتونستان خلکو ته وایم چې که چېرته تاسو داسې دوامداره مخته لاړ شئ، نو داسې ورځ به راشي چې ټوله پښتونخوا به د پنجاب د فوج لخوا محاصره او د ټولو پښتنو به په پښتونخوا کې قتل عام شوی. ځکه پنجاب په اوسني شرایطو کې دننه په پښتونخوا کې د پښتنو تکتیکي نسل وژنه کوي. پنجاب په دې باور دی چې پښتانه نه خپلېږي،
نو یوازینی کار چې مونږ کوی شو پښتانه باید په تکتیکي شکل له منځه یوسو. او که تاسو خبر نه وئ پنجاب په 2023 کال کې یوه پروژه په لاره واچوله چې څنګه دننه په پښتونخوا کې د غربت د ډیریدو له امله د پښتنو د ډیرو ماشومانو زیږیدل بند کړي. که چېرته تاسو وګورئ دننه په پښتونخوا کې په 100 کې 40 سلنه خلک په 100 کې 40 نفره د خپلې کورنۍ نه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل جدا دي. څوک زندانونو کې دي، څوک د غربت له امله مهاجرت ته مجبوره شوي دي. که چېرته تاسو وګورئ دننه په پښتونخوا کې په 100 ماشومانو کې د څېړنو په اساس 45 ماشومان سوی تغذي سره مخامخ دي. یعنی په 3 وختو کې یوازې یا د یو وخت یا د 2 وختو ډوډۍ خوړی شي اما په مړه خېټه نه ویده کېږي. او دا هغه مشکلات دي چې په پښتونخوا کې باید رهبران دې ته د سیاسي اړخ نه وګوري، نه دا چې ته راشي جلسې وکړي چې چوکۍ لاسته راوړي لکه ایمل ولی چې دا کار کوي، او نه د منظور جانان غوندې چې ته راشي جلسې وکړي شاعري وکړي او بیرته لاړ شي او د ورځې په پای کې 500-600 ځوانان بندیان شي. پس اصولي لاره څه ده؟ اصولي لاره دا ده چې په پښتونخوا کې پښتانه د پښتونستان ازادۍ ته کار وکړي، د جنگ د لارې نه، د عدم تشدد د لارې نه. دوی یا باید د 2 میلیونو پښتنو لاسلیکونه راجمع کړي یا باید 2 میلیونه پښتانه خپل شناختي کارت او پاسپورټ وشکوي او دا خبره نړۍ ته ووایي چې مونږ پښتونستان آزاده غواړو. کله چې په پښتونستان کې 2 میلیونه پښتانه خپل پاسپورټونه یا شناختي کارتونه وشکوي یا دوی 2 میلیونه امضاګانې راجمع کړي او ووایي چې مونږ غواړو د پاکستان نه بیل شو، نړیوال سازمان مجبوره دی چې پاکستان ته ووایي چې خیر دننه په پښتونستان کې آزاده رایه اچونې وکړه. بیا که چېرته اکثریتو پښتنو رایه ورکړه چې بالکل مونږ پښتونستان جوړول غواړو نو پښتونستان جدا کیږي او دا کار تاته نړیوال سازمان کوي. ولی که اکثریتو پښتنو رایه ورکړه چې مونږ غواړو پاکستان طرف ته وسو بیا تاسو تر 100 کلونو پورې د بیا رایه اچونې حق نه لرئ. نو زه وایم چې د پنجاب حکومت نشي کوی په پښتنو په زوره باندې حکومت وکړي، بلکې د پنجاب حکومت باید د پښتونستان پښتنو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان سره یو ځای کیږي، افغانستان سره یو ځای کیږي یا آزاده پښتونستان جوړي. او دا کار هغه وخت کیږي چې د تاسو په منځ کې یو رهبر پیدا شي چې لومړی تاسو د پاکستان د جبري هویت نه آزاده کړي. انشاءالله موضوع دې زما اخیستي، زما دریځ دا دی ورور. صحیح خبرې هم خو خیلی ښکلې دي او څه خلک خو په ټوپک راواله نو چې ټوپک راوالي نو خو هغې جټ بمباري وکړي، یو 10 کسان ټوپک راوالي نو بس یو ډرون یې کوویشو نور به خپله سایډ ته شي. دغه د ټوپک په برخه کې زه هم نظره نه یم، ځکه که یو څوک ماته وایي چې دننه په افغانستان کې ټوپک راواخله زه یې نه راخلم، ځکه زما ماشومان پکې مړي، زما میندې پکې مري، زما خویندې پکې مري. اما که چیرته داسې یو مبارزه وي چې په هغې کې مرګ حتمي، مطلب که زه ټوپک راواخلم هم ما وژني، که ټوپک روانخلم هم ما وژني، بیا په هغې وخت کې زه د مسیحا سره هم نظره یم د مخکې ورور سره چې بیا باید زه ټوپک راواخلم. خبره دا ده چې آیا پنجاب ته که ټوپک روانخلي ژوندی پرېږدي او که نه. پنجاب ما مخکې ویلی چې دننه په پښتونستان کې د پښتنو د نسل وژنې پروژه لري. دغه د کله نه چې پاکستان جوړ شوی هغې وخته نظم ساده یې درته وایم 2013 کال نه تر اوسه پورې په پاکستان کې د 15 لکو نه ډېره پښتانه مړه شوي. دوی خو ټوپک نه و راخیستی، ولې مړه شول؟ اوس دوی د بې غیرتۍ په مرګ کې مړه شوي. زه بخښنه غواړم چې درته وایم 3 میلیونه پښتانه بې ځایه شوي، 2.5 میلیونه پښتانه ماتو ګوټ شوي. دوی ټول د بې غیرتۍ په مرګ کې مړه شوي. که چېرته ستا دښمن تا وژني او ژمنه یې کړي چې دا سړی به زه حتمن وژنم او ته ټوپک ته نه لاس نه کوي او ورته وایي چې راځه وژنه مې دا زما سینه ډز جیک، دې ته د بې غیرتۍ مرګ وایي. پس پنجاب خو د تاسو نسل وژنې ته مخه کړې ورور. اوس که تاسو ټوپک راواخلئ که روانخلئ تاسو وژني. هر کال تاسو ریټینګ وګورئ، 2023 کال کې ستاسو وژنې او 2025 کال کې ستاسو وژنې په پښتونستان کې وګورئ 15 سلنه لوړې شوي. په پاکستان کې پښتونستان تر ټولو ناامنه صوبه ده.
پس ته خو وژل کېږي که ته وغواړې که ونه غواړې که ته ټوپک راواخلې که یې روانخلې که ته ټوپک ته لاس کې که نه کې ستا اولاد محفوظه نه دی ستا کورنۍ محفوظه نه ده نو په داسې شرایطو کې رب درته وایي چې که ستا مال محفوظه نه وي ستا کورنۍ محفوظه نه وي او د تا ځان محفوظ نه وي ته باید جهاد وکړي دا د مسیحا خبره نه ده دا د رب خبره ده نو که په داسې وخت کې تاسو ټوپک نه راخلئ نتیجه به یې هماغه تاسو به بیا مړه کېږئ اما په داسې یو مرګ چې ورته نشو ویلی د غیرت مرګ یاره زما ذهن خدا وای زما چې کم سوچ زه لرم زم چې دا کې پی کې تباه ده د مولیانو تباه کړه ده ځکه دوی په افغانستان باندې جهاد فتوا ورکړي او پنجاب ته څه نه وایي پنجاب الټه سپورټ کوي د ملایانو په برخه کې به زه در سره نظر اوسم ځکه تام نیکلایي اغوستی مام بلوز اغوستی دی اما دقیقا ولی زمونږ اصلي دښمن ملایان نه دي زمونږ اصلي دښمن د پاکستان مرتد فوج دی ملا فضل الرحمن دومره خطرناک نه دی لکه څومره چې مرتد منیر خطرناکه دی او مونږ نور هسې نه خو مرتد منیر وژني یوه ورځ به رارسیږي نه به مولوي صاحب فضل الرحمن پرېږدي نه به تا پرېږدي نه به ما پرېږدي پس مونږ دوه لارې لرو د دې په ځای چې په خپلو کې سره وخورو باید اصلي دښمن ته مخه کو زه وایم په پښتونستان کې باید ایمل ولی په پښتونستان کې باید عمران خان د عمران خان ډله مولوي صاحب فضل الرحمن پی ټي ایم ټي ټي پي دا ټول اتحاد ته ضرورت لري نه دې ته چې په خپلو کې سره وخوري حتی مونږ ګل خان ته ضرورت لرو چې د پاکستان د فوج دننه کار کوي او د پاکستان د پیسو د خاطره ما وژني حتی زه هغه ته وایم چې مونږ درته ضرورت لرو خدای ته وګوره راشه مونږ سره یو ځای شه تر څو د پاکستان مرتد فوج په ګونډو کو او که تاسو د پاکستان مرتد فوج ټارګېټوئ تاسو پنجاب هم آزادوئ تاسو سند هم آزادوئ تاسو بلوچستان هم آزادوئ ځکه د دې فوج نه په پاکستان کې هیڅوک راضي نه دی او اصلي دښمن هغه دی او بالکل نور څه ویلو ته لرې ورور سوچ کوم چې څه دا به څه کېږي مخکې خدای دې خیر کړي اما هېڅکله دا فکر ونه کړي چې خدای ناخواسته زه د پښتونستان د ځوانانو نه خدای ناخواسته کرکه لرم یا د پښتونستان نه کرکه لرم بلکې په تاسو دردېږم لاله او یو شی درته وایم که چیرته زه تاسو نه کرکه ولرم خدای مې دې وشرموي زه د تاسو سره د زړه نه مینه لرم او دا زما د زړه نه مینه د دې لامل کېږي چې زه مجبوره کېږم راشم په پښتونستان وغږېږم که نه زما حق نه جوړېږي چې د تاسو په خاوره وغږېږم یا په تاسو وغږېږم دا زما حق نه دی اما چې کله هم غږېږم د دې د خاطره چې دردېږم ورور هېڅکله فکر ونه کړي چې دې بنډار کې به د تاسو ځای نه وي یا به زه ستاسو په خلاف غږېږم چې کله دې فکر وکړه چې کومه خبره مې داسې کړې چې په هغې کې مې د پښتونستان د خلکو یا د خاورې د حق سره خیانت کړی راپورته شئ دفتن مې مخه ونیسئ صحیح ده سمه خبره ده خو لکه زمونږ دا پښتانه وایي دا کې پی کې والا دا یو څو ټک ټاکران پکې دي دغه ورسره شته نه ساحل هم یا ورسره شته نه او راځي افغانستان خلاف خبره کوي نو ټیک ته افغانستان کې هم شته خو پاکستان کې ډېر دي ځکه چې د افغان مهاجرین لرکول نو زمونږ د دې قوم دی زمونږ د دې ګلخانانو کې پی کې والا زه مردان یم نو هم دي چې کوم دی سپورټ کوو د پنجاب او الټه د مهاجرو خلاف چې کوم دی روتي او دغه د بې عزتي کوله نو زما خیال چې دی هم ډېر غلط کار کړی زمونږ د کې پی کې پښتانه نه پوهېږي پته نشته یا به جاهلی کرسئ خو لکه دا کار ډېر غلط دی الله دې په اتفاق کې ورور الله دې په اتفاق کې الله دې داسې یو ورځ راولي چې ما او تا په ګډه په یو درسترخوان ناستو ما درته چې دی د ننګرهار روش پوخ کړی او په مردان کې څه شی چې دی خوندور دی څه ووایم دا ښه نرمه خوراکونه دي نو چولې خو به یې پکې زما چولې ډېرې روش هم پکې شته روش هم پکې دی بس دواړو به روش پوخ کړی تا به هم د ما د ننګرهار او تا به د مردان روش پوخ کړی بیا به هم په دې جنګ چې د چا روش مزهداره دی سمه ده سمه ده ښه وخت ولرئ جان خدای په امان د ټولو نه مننه یو ځل بیا هم وایم زه سیاستمداره نه یم زه په سیاست نه پوهېږم زه سیاسي سړی نه یم ځکه ما سیاست نه دی کړی فقط دومره پوهېږم چې افغانستان یو هیواد دی او په دې هیواد کې عام ولس اوسیږي او د دې عام ولس تعداد 45 میلیونه خلک دي
او مونږ او تاسو ته رب یو غږ راکړی او مونږ او تاسو ته رب یو کورنۍ راکړې چې دغه کورنۍ ده. مونږ باید دا غږ او دا کورنۍ د دغه ملت او د پښتونستان د 50 کروړه هغه اصیلو پښتنو دپاره وکاروو تر څو د هغوی اساسي غږ تر خلکو ورسیږي. مونږ کولی شو دلته گیم ووهو، مونږ کولی شو دلته علیشا را دعوت کړو، مونږ کولی شو دلته چټیات ووایو، مونږ کولی شو دلته احساساتي لوبه وکړو. زه دلته د ډاکټر نجیب صاحب عکس ولګوم او ځان جمهوریتی کم، یو چا سره خبرې وکړم چې هغه ځان طالب کړي چې ډبل ټیپ شي او ګفټینګ شي. مونږ هغه ټول کارونه کوی شو. اما رب ته به څه جواب ورکوو؟ پس که رب کله هم تا ته پلټفارم درکوي، ځای درکوي، مقام درکوي، غږ درکوي، کوشش وکړئ چې هغه غږ، مقام او پلټفارم یا د رب دپاره وکاروئ، یا یې د ملت دپاره وکاروئ، یا یې د خپلې خاورې دپاره وکاروئ. الله مو ژوندي لره. مجردانو په ځان پام کوئ. شرایط چندان ښه نه دي په نړۍ کې، داسې نه چې کوم وایروس رانیولی او مجرد مړه شئ. دا به ډېر غټ شرم وي چې په قبر کې مجرد پروت او د موږک وایرس وژلی وي. بیا به در باندې څه کوو؟ بیا به وایو چې سړی د موږک وایروس ووژه او هغه کوم موږک چې ده ته وایروس ور